نو آخر کله به راځې یاره. دا و زمونږ ګران شاعر نصیر عباس نسیم صاحب. رحمان بابا وایي زه بلبل ستا د وصال یم بستان څه دی، زه بلبل ستا د وصال یم بستان څه دی، ستا د وصل په نسبت ګلستان څه دی، او چې اشنا شي ستا له دره له دیواره، چې اشنا شي ستا له دره له دیواره، انتظار یې په روضه د رضوان څه دی. مونږ سره یو حدیث هم دی، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و وسلم فرمایش کوي چې تر ټولو ښه عبادت هغه د امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف انتظار دی. او همدې کې هم رحمان بابا وایي چې که چیرې زه د تا په انتظار ناست وم نو بیا ته ماته د رضوان څه معنا، بیا زه رضوان نه غواړم، همدغه ما لپاره رضوان دی. نو یو بل شاعر زموږ استاد ډاکټر محمد رحیم درانی صاحب چې هغه به تاسو په خدمت کې خپل کلام وړاندې کړي د حضرت امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف په شان کې. درانی صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په سر کې ټولو قدرمنو کتونکو ته او دارنګ دلته چې څومره موجود شاعران دي موږ سره، بلکې د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د دې نیکمرغې نیټې چې د 12 امام د زوکړې نیټه ده مبارکي ویم. او مننه کوم د هادي ټي وي چې راغلي دي او زموږ دا پروګرام ریکارډ کوي، انشاءالله چې کتونکي به ترې نه ګټه واخلي. غیور صاحب دا شعرونه دي د بهار په باره کې، یعنی هم چونکې بهار دی او زموږ د ژوند حقیقي بهار هغه دی چې امام ظهور وکړي. دا دوه شعرونه ما بهار لیکلي دي چې دا یو ترې نه ویم انشاءالله، بل که وخت بیا به وویم. وایي د ژوندون سپرلی عنوان دی. عطا صاحب وایي چې شپه او ورځې چې بیکاره تېرومه، شپه او ورځې چې بیکاره تېرومه، د ژوندون سپرلی ابس خزانومه، شپه او ورځې چې بیکاره تېرومه، د ژوندون سپرلی ابس خزانومه، ته مو هیر یې ګناهانو کې لګیا یم، ته مو هیر یې ګناهانو کې لګیا یم، په دنیا کې هسې ځان مشغولومه، او یو قدم زه د محبوب په لورې نږدم، زه د محبوب په لورې نږدم، تمه بیا هم د جنت ترېنه لرمه، یو قدم زه د محبوب په لورې نږدم، تمه بیا هم د جنت ترېنه لرمه، او ای صاحب د زمانې کرم په ما کړه، ای صاحب د زمانې کرم په ما کړه، ګنې هسې چټي عمر تېرومه، او ستا په یو نظر خو خاورې کیمیا کېږي، ستا په یو نظر خو خاورې کیمیا کېږي، او کړه په ما نظر ز ځان خاورې کومه، ستا په یو نظر خو خاورې کیمیا کېږي، کړه په ما نظر ز ځان خاورې کومه، او د فراق په غم د سترګې زما نم دي، د فراق په غم د سترګې زما نم دي، او را سرګن کا مخ کړې ځان قربانومه، او د زړګي سپی مې دغه ګوهر غواړي، د زړګي سپی مې دغه ګوهر غواړي، او زه رحیم چې پسې شپې سبا کوم. ډېره مننه. دا و زمونږ ګران شاعر درانی صاحب چې تاسو په خدمت کې خپل شعرونه وړاندې کړه. د هغه شعر منځ کې ماته خپل شعر هم یاد شو. وایي ستا یو نظر چې ټول غمونه له جهان یوسي، ستا یو نظر چې ټول غمونه له جهان یوسي، او ډیر افسوس دی او چې ته وې او ما خفګان یوسي. نو انشاءالله بغیر د څه وقفې نه به اوس زموږ یو بل ورور شاعر عطا حسین عطا صاحب ته به خواست کوو چې هغه د امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف په مقدس برګاه کې خپل د زړه پیرزوینې تاسو ته وړاندې کړي. عطا حسین عطا صاحب.